دې ماشوم ته بریښونه شوي دي او دا بریښونه زما او ستا د لاس د وجې کېږي. څنګه کېږي او ولې کېږي؟ او دا زیاتر هغو ماشومانو ته کېږي کوم ماشومانو عمر چې د 2 کالو نه کم وي، یعنې دې ته اکیوټ برونکولایټس ویلی شي او دا یو وایرس د وجې کېږي چې هغې ته شارټ کټ RSV ویلی شي، یعنې ریسپایریټري سنسیشل وایرس. کله هم چې غټ انسان ته یو انفیکشن شوي د وایرس هغه انسان دغه ماشوم ځان ته راوالي ښکلي کې، نو د هغه د وجې دغه ماشوم ته هم کېږي او دغه ماشوم ته ځکه خطرناک دي که چېرې د دې 3 میاشتو نه کم عمر وي یا د 6 میاشتو نه کم عمر وي، نو دا د دې دپاره یو کیلر دی، یو مرګ دی او دې دپاره ځکه خطرناک دی چې د دې ماشوم کومه امیونټي ده هغه ډېره زیاته کمزوري وي او په دې ټایم کې هغه امیونټي د هغه ډیولپ شوې نه وي. نو د دې د وجې کله هم غټ انسان ته انفیکشن وي نو هغه ته پکار دی چې کله هم دا ماشوم راخلي نو د هغه خپل پراپرلی ماسک واچوي، لاسونه ووینځي. چې د دې مور ته څه انفیکشن شوي وي د وایرس نو هغې ته پکار دی چې بار بار د لاسونه وینځي، ماسک دې استعمالوي او کله هم چې د ماشوم ته دا انفیکشن کېږي نو دا زیاتر د هغو خلکو نه ورته کېږي کوم چې غټ دي یا کوم هغه ماشومان چې هغو ته انفیکشن شوی دی. نو هغه ماشومان راشي دا ماشوم خپل کړي یا چېرته زنانو ته انفیکشن شوي دا ماشوم خپل کړي یا د دوی په ذهن کې عجیبه غوندې میتس وي او د هغې د وجې دې ماشوم ته په خوله کې لاړې ورته کړي نو د دې د وجې ماشوم ته کېږي. نو که چېرې هم ماشوم د 2 کالو نه کم وي او دا بیماري نه اکیوټ برونکولایټس ورته کېږي نو دا زما او ستا د لاسه ورته کېږي، ځکه چې کوم دا وایرس دی دا په هوا کې نه راځي د ماشوم ته بلکې د یو انسان او د بل انسان د میلاپ نه د ماشوم ته لګېدی شي. دې علامات دا دي چې د ماشوم باندې تبه را شروع شي، ټوخې پرې را شروع شي، بار بار پې تبه راځي او د دې ساه دومره بنده شي او دومره په تیزۍ سره یخلي چې د پښتورګو سره کومې لاندې پټې دي هغه دومره په زور سره هغه لاندې کیني چې د هغې په زور سره ساه اخلي چې هغې ته انټرکوسټل ریسیشن ویلی شي. په دې ماشوم کې چې کله هم د علامات ډېر زیات سخت شي، یعنې بار بار پې تبه راځي، ساه بده اخلي او ډېره په تیزۍ سره ساه اخلي، د پښتورګو سره کومې پټې دي هغه پټې دننه کیني، نو په دې علاماتو کې به دا تاسو ډاري هاسپیټل ته رسوي، ځکه چې د دې علاج بیا په هاسپیټل کې کېږي او دا علامات د 4 نه تر 6 ورځو ټایم کې ده، د دې خپل ټایم دی د علامات په ماشوم باندې ظاهري کې. اکیوټ برونکولایټس 2 هفتې وي او 2 هفتو نه بعد دا ختمیږي که چېرې ماشوم پروپرلی کیر وشو نو د کیر په بیس باندې دا ختمیږي. هاسپیټل کې دې ته هم ټریټمنټ ورکولی شي او دې ته انټي بایوټیک ورکولو هیڅ ضرورت نشته که چېرې هغه ته سوپر انفیکشن یعنې بیکټیریل انفیکشن نه وي شوی نو دا یو وایرس دی او دا وایرس ختمیږي. خو دې ماشوم ته به تاسو په کور کې حفاظت ورکوئ، بار بار لاسونه به ورته وینځئ، هغه به صفا ساتي او کله هم چې ماشومان یا زنانې هر څوک دا ماشوم راخلي او ښکلوي نو هغه ته پکار دی چې هغه ته انفیکشن نه وي شوی بیا یې راواخلي، یا که چېرې انفیکشن ورته شوي نو پروپرلی ماسک واچوي، لاسونه ووینځي او د خپل ځان حفاظت وکړي او بیا ماشوم راواخلي. د خپل ځان صحت خیال هم وساتي او د خپلو ماشومانو خیال هم وساتي او د داسې انسانانو او داسې ماشومانو نه تاسو خپل ماشومان لرې وساتئ چاته چې انفیکشن شوي وي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.